د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو تازه پیغام را لیږلی دی. هغه ویلي دي د علماو پریکړه زه په سر سترګو ومنم. هغه ویلي که علماو پریکړه وکړه زه به جنګ ته د پای ټکی کږدم او له طالبانو سره به لاس یو کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د یو هیواد د علماو پریکړه له طالبانو سره جګړې پای ته رسوي. احمد مسعود یو پیغام خپور کړی. بي بي سي راپور ورکړی چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل پیغام کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د نجونو د منځیو ښوونځیو د بیا پرانیستلو اجازه ورکړي. هغه ویلي دي که تاسو دغه ښوونځیو ته اجازه ورکړئ چې خپل مکتبونو ته ولاړ شي نو موږ به هم جنګ ته د پای ټکی کږدو. هغه زیاته کړه ترڅو چې د علم او پوهې د زده کړې اراده، انګیزه او هیله وي، هیڅ استبداد او استبدادي ډله ستاسو په وړاندې نشي درېدلی. احمد مسعود په دغه پیغام کې چې تیره شپه یې د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې خپور کړی، تیر کال یې بد کال بللی او پر طالبانو یې غږ کړی چې مونږ نور جګړې ته نشو رسېدلی، مونږ باید له یو بل سره سوله وکړو. طالبان خو د زور له لارې واک غصب ردوي او جمهوریت سقوط د داخلي سقوط او له جګړې څخه د خلکو د ستړیا پایله ګڼي، یوه جګړه چې هغه ادعا کوي پای ته رسېدلې ده. احمد مسعود د خپل پیغام په یو بله برخه کې ټینګار کړی موږ د هیواد علماو په پریکړه له طالبانو سره جګړې ته پای ټکی کږدو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.